بلې تر هر څه مخکې د برنامې چلوونکو ته همدغسې د برنامې مهمان او میلمه ته او ستاسو له لارې ټولو د اورېدونکو ته او هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د افغانستان د اسلامي امارت دفتر او نور مسؤلین همیشه هڅه کوي چې د ډیالوګ او د خبرو اترو له لارې څخه یو دغسې توافق ته ورسیږي، یو دغسې زمینه مساعده سي چې هغه د ټولو افغانانو په ګټه وي او په ضمن کې موږ خپل ټول اساسات او ارزښتونه ساتل سوي وي. تاسې پوښتنه د انتخاباتو وکړله. باید ووایم چې انتخاباتو لکه تیر ته په کتو په تیرو 20 کلونو کې چې څو ځله په افغانستان کې انتخابات سوي دي، د هغو نتیجه او ریزلټ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو په وړاندې ده چې هغوی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او هر څه په درغلیو باندې او په دروغو باندې حکومتونه جوړ سوي دي او دغه حکومتونه چې په نتیجه کې راغلي دي هغه زموږ د ولس درد نه ده دوا کړی، له هغو سره زموږ مشکلات نه دي حل سوي، زموږ ستونزې نه دي ورسره حل سوي، برعکس مشکلات ورسره ډیر سوي دي او اختلافونه ورسره زیات سوي دي. نو دغسې انتخابات چې هغه زموږ د ستونزې حل نشي رایستلی، موږ هېڅ هغه ته ژمن نه یو او هغه ته قایل نه یو. یعنې تاسو دغه ټاکنې چې د ټاکنو کوم اصل چې ده او د په 20 کلونو کې چې د ډیموکراسۍ دغې برخې ته کار سوی، دغه اصل ردوئ یا نه منئ؟ ما تاسو ته وویل چې په تیر کې چې کله انتخابات سوي دي او هغه انتخابات چې په نتیجه یې بالاخره دا سوي ده چې زموږ ستونزې نه دي هوارې کړي، مشکلات یې نه دي هوار کړي. دغه د افغانستان 20 کلنه معضله چې د اشغال په نتیجه کې دغه حالت سره موږ مخ سوي یو، دا د انتخاباتو په صورت کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او اصلا دغسې انتخاباتو ته چې هغه زموږ د ولس درد نشي دوا کولی، زموږ ستونزې نشي حل کولی، هغه ته موږ هیڅ قایل نه یو او هیڅ اعتماد او باور نه ورباندې لرو. نو که دغسې یو څه باندې باور نه لرئ، بدیل باید څه وي؟ ښاغلی وثیق، واکمن باید څه ډول انتخاب سي د افغانستان غوندې یو هیواد ته په اوس مهال اوس شرایطو کې؟ بلې د همدغه ستونزې د حل دپاره او د دې مشکل د حل دپاره په همدې باندې مذاکرات یو ځل خارجي بود باندې خبرې وسوې له امریکایانو سره، د افغانستان د اسلامي امارت توافق ته ورسېده، یو معاهده او لاسلیک سوله، یو توافق لاسلیک سو. له هغه وروسته دغه د بین الافغاني بود یعنې د داخلي بود ته موږ داخل سوي، له بین افغاني مذاکرات پیل سوي دي چې دا د اوس هم جریان لري. د دغه بین افغاني مذاکراتو په نتیجه کې او په دې بهیر کې به په همدغو موضوعاتو باندې خبره کېږي چې آینده نظام به څه ډول وي او په دې څرنګه به وي، موږ څرنګه کولی شو چې یو افغان شموله حکومت ولرو، یو افغان شموله نظام ولرو چې هغه دغه 20 کلن اشغال پای ته ورسېږي او په نتیجه کې موږ یو اسلامي نوی او نظام ولرو تر څو ټول افغانان په هغه کې خپل ځان وویني، ټولې پرګنې قومونه او سمتونه ټول په هغه کې خپل ځان وویني او موږ له دغه مشکل څخه خلاص شو. نو دغه نظام به څنګه انتخابیږي؟ دغه نظام دغه مذاکرات چې پیل سوي، طالبان د ځان سره کومه یو داسې یو طرحه لري چې دوی به یې په دغه راتلونکو غونډو کې د اوس غونډو کې چې بیانوي چې راتلونکې غونډه چې په ترکیه کې ده چې هلته هر لوری یوه طرحه لري، ستاسې به کومه طرحه وي؟ دغه حکومت به څه ډول منځته راځي؟ یعنې که فرض کوي دغه حکومت راسي او ستاسې مشر راځي په افغانستان کې واک ته رسیږي، د خلکو په رایې به راځي، په شورا به منځته راځي، که په څه ډول؟ یعنې ستاسې غوښتنه څه ده؟ څه ډول یو حکومت غواړئ؟ یعنې انتخاب به یې څه ډول وي؟ بلې ما تاسو ته وویل چې په همدغه باندې بحث روان ده چې راتلونکی نظام موږ څرنګه ولرو، بعدي نظام به څه ډول وي. په دې باندې دا د بین افغاني مذاکرات څو ناستې وسوې او هغه طرحه چې د افغانستان اسلامي امارت له خپل ځان سره لري هغه مقابل لوري ته سپارلې هم ده چې پر دغه موضوعاتو باندې به خبره کېږي او آینده نظام به په دې ډول باندې وي. ټول موضوعات چې تر وخت مخکې د موږ ورباندې خبره کوو، دغه ایجنډا جانب مقابل ته سپارل سوې ده، هغوی غور ورباندې کوي او د دې ایجنډا زموږ طرف ته سپارل سوې ده، په هغه باندې غور روان ده. په دې باندې به بعدي بیا خبرې کېږي کله چې د مذاکراتو ایجنډا باندې موضوعات پای ته ورسېږي او هغه اصلي موضوعات پیل سي، هلته به پر دغو ټولو مسایلو باندې خبره کېږي. ډېره مننه. بیرته او تاسو پاینده سره کې به موږ داسې یو نظام به چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې نظام وي او د افغانستان عنعناتو ته او اسلامي ارزښتونو ته دغه ټولو ته ژمن وي او هغه ثابت پاتې سي، هغو ته زیان نه رسېږي. پر دغسې یو نظام باندې به خبره کېږي.
مخکې موږ یادونه وکړه چې تر اوسه پورې افغانستان اشغال دلته اشغالګر موجود دي. په تیر ته په کتو باندې هر ځل چې انتخابات سوي دي هغه د بهرنیانو د خارجیانو د نورو له لوري څخه رهبري سوي دي. هغوی دغه ټاکنې هغوی په لاس کې اخیستي او له دې سره سره د انتخاباتو دغه نتیجه موږ تاسې ولیدله چې په دې تیرو ځلو انتخاباتو کې یو سهامي شرکت غوندې انتخاباتو چې تر اوسه پورې هم دغه لانجه حل سوې نه ده. د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین دغه جنجالونه اوس هم باقي دي. دا تېره ورځ څو ورځې وړاندې چې کله مسعود اندرابي د دوی په اصطلاح د داخله چارو وزیر و هغه له دندې څخه ګوښه کېدی، په دې باندې ډېر اعتراضونه وسول. ډاکټر عبدالله هغه ونه منله په داسې حال کې چې اشرف غني ځان مستقل بولي. نو دغه ټول هغه نو ستاسو په نظر کومو شرایطو باندې به دغه ټاکنې تر سره سي چې تاسو د ټاکنو نظام ومنئ او د خلکو په رایه باندې له حکومت سره، یعنې کوم شرایط باید آماده سي؟ تاسو کوم طرح یو نظر طالبان د ځان سره لري؟ باید ووایم چې اوس دستي د افغانستان د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې له امریکایانو سره مذاکرات وسول، خبرې وسوي او د دوحې تړون لاسلیک سو. ټول اړخونه باید دغه توافقنامې ته ژمن پاتې سي او څومره چې ژر کېدلی سي دغه توافقنامه عملي سي. د دې توافقنامې په بشپړ عملي کېدو سره به دغه ټولې ستونزې هواره سي، افغانستان به آزاد سي، اشغال به پای ته ورسیږي او بیرته به په بین افغاني مذاکرات چې دغه تړون یوه برخه ده هغه به جریان نور هم پیدا کړي. د دغه بین افغاني مذاکراتو په نتیجه کې به خپله افغانان په دې باندې وتوانېږي چې په افغانستان کې یو دغسې نظام، یو دغسې حکومت را رامنځته کړي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې حکومت او نظام وي او په دې نظام کې ټول افغانان خپل ځان شریک وویني، ټول سمتونه، ټول قومونه دغه ټول په دې نظام کې شریک وویني. نو دغه خبره چې ده دا بعدي ده، وروسته ده. کله چې توافقنامه عملي سي او د هغې یوه برخه سي بین افغاني مذاکرات دغه دوام پیدا کړي او ټولې خواوې په صادقانه توګه سره راوړاندې سي او دغه بهیر مخ ته یوسي، ډېر امید شته چې دغه مشکلات به ټول حل سي او خپله به د افغاني لوري په دې باندې یو توافق ته ورسېږي چې یو دغسې نظام چې ټول ستونزې د هغوی په بهیر کې په نتیجه کې حل سي، داسې نظام به رامنځته سي. ډېره مننه. که په لنډه توګه باندې دې ته مې اشاره وکړو چې دغسې یو اراده یا دغسې یو فکر شته ستاسې له ډلې سره چې یو وخت به لکه د اوسنی حکومت چې دا طالبان هم له دغه حکومت سره یا د ولسمشر غني سره یا هم د نورو سیاسیونو سره یو ځای په یو برخه کې کار وکړي او د دغو سیاسیونو سره به یو ځای یوه اداره جوړوي؟ موږ همیشه هر هغه ډیالوګ، هغه مذاکرات یا هغه ناسته چې هغه د افغانانو ستونزې حل کولی سي او دغه 20 کلن اشغال پای ته رسولی سي او په نتیجه کې یو د افغانانو د خوښې یو اسلامي افغاني نظام راتللی سي او د دې سره سره چې زموږ خپل اسلامي عنعنات او ارزښتونه ساتل سوي وي، هر هغه څه ته د افغانستان اسلامي امارت تیار ده. دا چې اوس وروسته له غني سره یا له نورو چارواکو سره چې هغه د اشغال 20 کلن اشغال یوه برخه پاتې سوي دي، له هغوی سره کښېنستلی سو یا نه سو، دا د بین افغاني مذاکراتو د پرېکړې کار ده چې وروسته به په هغه باندې فیصله کېږي. ډېره مننه. سلامت. بلې، ستاسې پوښتنې په احترام باندې څرنګه چې ټول پوهېږو د افغانستان ټولنه ټوله مسلمان ملت ته او ټوله مسلمانان دي او دلته چې کله یو نظام راځي هغه به شرعي نظام وي، اسلامي نظام به وي. اسلامي نظام او شرعي نظام خپله هر څه په هغه کې ثابت دي، په هغه کې معلوم دي، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، هر څه. یعنې ټولو ته په شریعت کې هغوی ته حد معلوم ده، خپله اندازه معلوم ده، تر کومه حده پورې چې په اسلامي نظام کې ښځه حق لري، د ښځې موجودیت حق لري او په نظام کې څومره برخه هغه اخیستلی سي. دغه ټول په شریعت کې واضح دي چې دا یو تفصیلي بیانونه دي. په دې باندې بار بار د افغانستان د اسلامي امارت رسمي موقف او پالیسي څرګنده سوې ده، په دې باندې خبره سوې ده. دا چې اوس په مذاکراتي ټیم کې د نور له طرفه څخه ښځې نشته، دا یو لازمي خبره نه ده چې حتما به په دې مذاکراتي ټیم کې خامخا ښځې، ځکه چې کله چې
د افغانستان د اسلامي امارت له لوري چې کم مذاکراتي ټیم د هغه له هرې نګاه څخه پوره ټیم د علمي ټیم د په هغه کې علما شته، په هغو کې د بصیرت خاوندان شته او سیاسي شخصیتونه پکښې دي. دا ټول دغسې یو پرېکړه کولی شي په نتیجه کې به یو اسلامي نظام راسي. کله چې اسلامي نظام رالی په دې کې د ښځو ټول حقوق هره برخه چې ده هغه پکښې معلوم ده. دغسې مرتضوي صاحب د بیان د ازادي خبره وکړه. د بیان د ازادي ته د افغانستان د اسلامي امارت موقف روښانه ده. موږ د بیان ازادي ته ژمن یو، هغه ته عقیده لرو، ولې د بیان ازادي خپله یو حد لري، یو ټاکلی حد لري، یو اندازه لري. دغسې د بیان ازادي چې په د چا حقوق د یو چا شخصیت او شخصي زندگی هغه ته توهین ونسي، هغه سپک نسي، یا مثلا د شریعت له چوکاټ څخه یا له حد څخه د باندې ونه وځو. وثیق صاحب لکه څنګه چې تاسو د شرعي نظام یادونه وکړه او د افغانستان عنعناتو دغسې خپلو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی وسي، دغسې د بیان ازادي ته موږ ژمن یو. باید ووایو چې په اوس وخت کې د بیان ازادي یو مهم رکن ده په نظام کې، چې دغه ټول نظام د هغو له لارې څخه مخته وړل کېږي. په دې باندې ټول موږ قایل یو. البته دغسې د بیان ازادي لکه په دې تېرو څو کلونو کې چې موږ ولیدله چې نه د چا شخصیت خوندي و، نه د چا حد خوندي و، نه د اسلامي ارزښتونو او افغاني عنعناتو درناوی وسو. دغسې د بیان ازادي نه په اسلام کې هغه ته اجازه شته او نه په یو ټولنه کې خلک هغه ته اجازه ورکوي. خو که یو څه مسله روښانه کړو ښاغلی وثیق، یو څه که مسله روښانه کړو، که چېرته طالبان واک ته رسیږي او د افغانستان حکومت په لاس ورځي، د ما په څېر ښځې یا هم نورې ښځې چې دا اوس په ټلویزیونونو کې خپرونې لري، خبریالانې دي، فعالیت کوي، دغه فعالیتونه به وي؟ یعنې دغه شرعي نظام نه ستاسې هدف څه دی؟ څنګه نظام به وي؟ ځکه شرعي نظامونه خو په ډېرو هیوادونو کې دي. پاکستان هم شرعي اسلامي نظام دی، اندونیزیا هم، حتی داعش هم دوی د اسلامي نظام ادعا کوي. نو دغه به څه ډول نظام وي؟ د ښځو حقونه به تر کومه خوندي پکې؟ ښځه د دنیا نیمه برخه ده او په اسلام کې د هغې حقوق معلوم دي. تر هر چا ښځې ته موږ ډېر احترام لرو. د ښځې هغه کوم حقوق چې دي هغه موږ ډېر احترام ورته لرو. مثلا د هغې د پردې حق ده، د هغه په نظام کې د هغې حقوق دي، دغه ټولو ته تر هر چا موږ ته، ځکه ښځه مور ده، ښځه خور ده، او مور او خور ته په اسلام کې تر هر چا لوړ مقام ورکړل شوی ده او لوړ بلند مقام ورکړل شوی ده. موږ تر ټولو ښځې ته ډېر احترام لرو. که تاسې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت مهال باندې متوجه شئ، په هغه وخت کې په ځینو برخو کې، په ځینو ارګانونو کې، په ځینو ریاستونو کې هلته ښځې موجودې وي، هغوی خپل کار کوو. حتی مثلا د تعلیم په برخه کې د هغوی دغه روان و، بهیر روان و، ولې دومره څرګند نه و ځکه چې هلته موږ په اضطراري حالت کې وو، جنګي حالت وو، موږ خپله په جګړه باندې څنګه دغه ذهنیت بدل زمینه نه وه مساعده شوې. یعنې تاسې به پرېږدئ نجونې دا اوس چې څومره نجونې په افغانستان کې زده کړو ته ځي، مکتبونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، کله که دغه ستاسې نظام راځي نو دغه اجازه به ولري اوس مهال؟ بالکل د ماته د تعلیم په نر او ښځو دواړو باندې فرض ده، فرض کړل شوې ده که هغه زمینه مساعده سي چې د هغوی پرده او عزت خوندي وي. ښاغلی وثیق، دا اوس هم ستاسې په سیمه، ستاسې تر واکمنۍ سیمو کې نجونې ښوونځي ته نه ځي، ښوونځي تړل شوي دي. نو که دغسې یو شرایط وي، اوس ستاسې هغه سیمه کې چې ستاسې وسلوال فعالیت کوي، ولې دغه اجازه نه ورکوي؟ موږ هلته ټولو فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده، خو باید ووایم چې اوس موږ په داسې شرایطو کې چې موږ هېڅ په امن باندې نه یو. زموږ کلینیک هم تر بمبار لاندې ده، زموږ ښوونځي هم تر بمبار لاندې دي، زموږ مدارس هم تر بمبار لاندې دي. تاسې خپله شاهدان د وروستیو وختونو کې تاسې رپورټونه ولیدل، پر مدارسو باندې چاپې وویل شوې، مدارس بمبار سو، کلینیکونه بمبار سو، مساجد بمبار شوي دي. په دغسې یو حالت چې هلته د نارینه و مدارس خوندي نه دي، ښوونځي خوندي نه دي، ښځه چې تر ټولو یو محترم قشر ده، نو هغه به څرنګه خوندي؟ او دغه حالات دې ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده شوې چې موږ د غټو ښځو دپاره چې هغوی باید د پردې احترام وسي او د خلقیت رانسي، د دغه دپاره زمینه نه ده مساعده شوې. که چېرته زمینه مساعده سي په یو ځانګړي نظام کې، په یو ځانګړي طرز کې چې هغه د فردي نظام وي، همیشه موږ دې ته قایل یو چې ښځو ته باید حق ورکړل سي هغوی تعلیم وکړي. تر دې مخکې چې ستاسې د پوښتنې جواب ته راسم، باید ووایم چې لکه څرنګه چې مرتضوي صاحب وویل چې د افغانستان اسلامي امارت ځانګړې طرحه نه لري یا د سولې خبرو ته ژمن نه دي، دغه خبره ډېره ښه واضحه ده او ټول خلک دا ویني چې د افغانستان اسلامي امارت له ډېر قوي موقف او قوي دریځه سره راوړاندې شوي دي او د سولې خبرو ته ژمنتیا ښولې ده او خپل هغه ټیم چې دوی د مذاکرات لپاره ټاکلی دا تر ټولو لوړ رتبه ټیم د په هغه کې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوړ پوړي چارواکي لکه
مولوي عبدالحکیم صاحب او دغسې نور علما او دا ټول په دې ټیم کې شامل دي. هغوی چې په افغانستان په اسلامي امارت کې ډېرې لوړې رتبې درلودې هغه یې معلقې کړلې، ویې ځنډولې او مذاکراتي ټیم ته را داخل شول. او دا د تاسو وینئ چې په ډېره حوصله سره او ژمنتیا سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. او یوه خبره چې باید ووایم چې مرتضوي صاحب ویل چې دوی د دې پر ځای چې اشرف غني د کمال خان بند چې هغه پروژه یې ډېره پخوا تکمیل سوې وه هغه پرانیزي او په څنګ کې دوی پلونه ورانوي. دا بالکل تبلیغات دي. نو په نظر باندې د هغه پل تصویر که تاسې ووینئ د پله په یوه سر کې هم د دوی د اجرې اردو پوسته ده او د پله په بل سر کې هم د اجرې اردو پوسته ده. تاسې خپله ووایاست دغه پل به چا تخریب کړی وي؟ دا واقعي خبره ده چې دوی غواړي پلونه خپله عسکر تخریبوي. تاسې څو ورځې یوه ویډیو ولیدله د علیپور یو عسکرو هغه په خپله په صراحتا په خپله ویډیو کې ویلې چې هغه سند اوس هم موجود پروت ده. هغه ویل چې موږ ته وظیفه راکول کېدله چې موږ باید تخریب وکړو، پلونه ونړوو او مدارس ونړوو. کور مو ودان واسف صاحب د خپرونې وخت پای ته رسېدونکی ده. درنو اورېدونکو له تاسې هم ډېره مننه. صاحب جواب باید موږ ویلی وای. موږ سره ټول شواهد موجود دي. په نورو خپرونو کې انشاءالله دغه خپرونه کې به تاسې ګډون وکوئ او په دې اړه به خبرې وکړو. درنو اورېدونکو له تاسې هم ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره په خپرونه کې وئ او له خپلو مېلمنو هم ډېره مننه کوم چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ. ګټه به څومره وي لکه هلته وینې بهېدلې، دوی بندونه جوړول په څنګ کې دستي د عسکرو لخوا څخه په خوست کې پر ولسي خلکو باندې چاپې ووهل سولې. دغه ټول د دوی یو هممهاله دغه شان روان کړي دي. اصلا د کابل اداره مذاکراتو ته ژمنه نه ده، په یو بله بهانه باندې دغه پروسه ځنډوي. که تاسې ووینئ د محب الله محب یو رقم څرګندونې دي، د امرالله صالح بل رقم څرګندونې دي، د مرتضوي صاحب په ټویټر باندې نور موضوعات. مننه واسق صاحب د خپرونې وخت پای ته رسېدلی ده. سلامت سې کور مو ودان. درنو اورېدونکو له تاسې هم ډېره مننه چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ښه وخت.